د طرابلس زمریان اوومه برخه. د ایمان، جهاد او حریت داستان. د طرابلس زمریان. د حق، عزت او ازادۍ جګړه. د طرابلس زمریان. د وطن، ایمان او تاریخ زمریان. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. د طرابلس زمریان داستان درنو قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله جل جلاله مو خوشحاله. د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د طرابلس زمریان د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمن اوریدونکو، په تېر برخه کې مو واورېدل عمر مختار په خندا او تبسم بې اختیاره وویل مرحبا مرحبا. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونې کې واورئ ان شاء الله تعالی. جغبوب یوه روښانه او باوقاره او بارنوق شپه درلوده، لکن هیڅ چا د خوښۍ جشن ونه نیوی. هغې ښځې او ماشومان د ایټالویانو له حملې څخه ژوندي پاتې سوي وو. جغنوب څخه لیرې په یوه کلي کې د مجسمې په څېر چې په صحرو کې له ورایه مظلومیت ښکار کړي، خاموشه او په فکر کې ناستې وې. د جغنوب ښځو د هغوی د لاسایي لپاره هیڅ قسم ډاډ ورکولو څخه دریغ نه کوه. هغوی ته د صبر تشویق او تلقین وکوه. په یوه غټ میدان کې اور بل و. عمر مختار د خپلو مجاهدینو او قومندانانو سره یو ځای پر اور شاوخوا راګرځېدلی او د جهاد په مهم موضوعاتو یې بحث کاوه. عمر مختار وویل لوی خدای جل جلاله شکرګزار یم چې موږ ته یې فتحه او کامیابي رانصیب کړه، لیکن ایټالویان به د دغه پوره او رسوا ماتې څخه وروسته قرار کښېنني، بلکې تر پخوا به په زیات ساز او سامان سره په موږ حمله وکړي. نو ځکه باید تر پخوا زیات ځیرک، هوښیار او مترصد اوسو. د یوې جبهې قومندان په خورا زیات احترام او ادب سره عرض وکړ معظم لارښود، ستاسو وینا پر ځای ده. مجاهدین هم په کافي تعداد، په لوړ حوصله، د شهادت په جذبه او په قوي مورال دي، لیکن د کوم شي چې کمبود دی هغه د اسلحې نشتوالی دی، خصوصا چې ایټالویان اوس زموږ په وړاندې د تیارو زرپوشو څخه هم کار اخلي. د هغوی سره مقابله خصوصا په هوارو مناطقو کې نسبتا مشکله ده. عمر مختار وویل بېشکه موږ نسو کولی د هغوی د وسلو په برترۍ سره د هغوی سره مقابله وکړو، لیکن موږ باید د خدای جل جلاله په کرم او عنایت او هم د الله جل جلاله په نصرت چې د مؤمنانو سره ملګری دی پر ایمان ولرو. هغوی زموږ او د ټولو مؤمنانو دایمي مرستندوی دی. یو بل قومندان ویل محترم استاذه، نو اوس کولی چې د مصر څخه پرمختللي وسلې واخلو. عمر مختار ویل نه خیر، مصریان زموږ سره په همکاري کولو کې قاصره او ناتوانه دي. ترکیه او مصر نس کولی چې زموږ په خطر خپل ځان په خطر کې واچوي او د انګلیس او ایټالیا سره مخالفت وکړي. د دواړو هیوادونو حکومتونه د انګلیس او ایټالیا سره تړلي دولتونه دي چې د هغوی د مشرۍ پرته د قدم پورته کولو جرأت هم نه لري. د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، افسوس همدانن همدغه حالت روان دی. د مسلمانو ملکو یو په بل پسې څوک په نظامي توګه، څوک په سیاسي او څوک هم په اقتصادي توګه غصب کیږي، خو نور مسلمان ملکونه نه څوک ورته فضا ورکوي، څوک پوځ، څوک مهمات، څوک یې په غصب کې برحق بولي، څوک ورسره په دې سرچپه اتڼ کې لاسونه او غېږ غورځوي. چا ورته د څو پیسو په مقابل کې بې ګناه افراد په لاس ورکړل. افسوس افسوس نن موږ او تاسو وینو چې غزه په کوم حالت کې روانه ده. اوس که څه هم اوربند سوی دی، خو غزه له سختې لوږې او سختې یخنۍ سره مخامخ ده. موږ د هغوی لپاره څه کړي دي؟ د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، راځو خپرونې ته. عمر مختار وویل تاسو ته به معلومه وي چې څه وخت مخکې سید ادریس ماته پیغام راستولی و چې په علي او ذاته په کتلو سره مجبور سوم طرابلس پرېږدم او مصر ته لاړ سم. ما په هماغه شیبه کې د ده په ځواب کې وویل انا لله و انا الیه راجعون. نن ورځ هم همدا وایو، موږ د خدای یو او د خدای و طرف
طرف ته روان یو. له همدې جهته مجبور نه یو چې د ویرې له امله سنګر پرېږدو. موږ د خپل ځان نه بلکې د خپلو دیني مذهبي مناسکو همدا ډول د خپلو خلکو او خپل وطن د ازادۍ لپاره جهاد کوو. که په دې لارې کې ووژل سو شهیدان یو او د خپل خدای په وړاندې به کامیابه او سرلوړي یو. حسن له ځایه پورته سو او په یوه ایماني لهجه احساس یې وویل: ای محترم خبره، موږ ستا له دې لوړ نظر سره 100% کې موافق یو. عمر مختار: پوهېږم زوی، او له همدې جهته مطمئن هم یم. موږ باید هره شیبه د کافر دشمن په مقاصدو او پلانونو څخه خبر سو. زما په نظر چې د ګرځیاني کله واوري لښکر یې د ټولو وسایلو سره د منځه تللی دی، له غم او غصې څخه شاید لیونی سي. ستاسو د نن ورځې کامیابي د لوی خدای جل جلاله احسان او ستاسو د دقیق پلان جنگي طرحه وه. یو نفر ابن غازي ته واستوئ چې د دشمن عکس العمل معلوم کړي. حسن: تاسو مطمئن اوسئ، د هغوی جنگي ترتیبات مو مخکې معلوم کړي او د دشمن عکس العمل به هم معلوم کړو. زبیر په پوښتونکي نظر حسن ته وکتل، لیکن په څه پوه نسو. ډیر وخت دوی د جهاد په خبرو بوخت وو. عمر مختار دوی ته هدایت ورکړي او مختلف احکام یې صادر کړل. کوم وخت چې عمر مختار خپل خیمې ته داخلېدی، زبیر او حسن د کلي و طرف ته روان سول. عمر مختار دواړو ته وویل: لیلا او عایشه زموږ په کور کې مقیمې دي. د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو، کله چې حسن او زبیر حویلۍ ته داخل سول، جنید او ربیعه له خوشحالۍ څخه نارې کړې او خپل ځانونه یې په غېږ کې وروغورځول. لیلا خپل ورور زبیر سلام ور واچوي. زبیر، ربیعه او خور لیلا دواړه په غېږ کې ونیول. په همدې وخت کې د لیلا سترګې په حسن ولګېدې. صحرا له حیا سره شوه. عایشه چې کوم وخت متوجه سوله، په خندا زبیر ته وویل: لیلا ته ډېر یادولې، لیکن زموږ په ګمان کې هم نه تېرېدله چې دومره ژر به ستاسو سره وویني. زبیر: ښه، یوازې لیلا زه یادولم. ربیعه نارې کړې: ما هم یادولې وروره. جنید وویل: ما هم. حسن: څومره خوشبخته یې زبیره. لیلا تر سترګو لاندې حسن ته وکتل او وویل: تاسې وفرمایاست، زه به تاسو ته چای تیار کړم. او په سرعت د دیګان و طرف ته لاړل. حسن د شا د خوا ورپسې غږ کړ: زه ډېر وږی یم، یو څه ډوډۍ هم در سره راوړم. عایشې: تاسو مخان او لاسونه پرېمینځئ تر څو یو څه ارام اوسئ، وروسته به موږ ته د خپلو عملیاتو قصې په پوره تفصیل سره وکړئ. حسن: خورجانې، ما هم همدا ارزو درلوده چې یوه شېبه ستا سره کښېنم، لیکن یو مهم کار په مخ کې لرم. تلوار مې دی. وایه، ولې شپه مې له موږ سره نه تېروئ؟ حسن: خیر ګرانې خوري. عمر مختار: یوه درنه وظیفه وه ماته سپارلې، څو ساعته ستاسو سره یم، وروسته ځم. زبیر: زما په عقیده باید شپې زموږ سره پاتې شي. سهار وخت وروسته د لمانځه تر ادا کولو حرکت وکړه. حسن چوپتیا غوره کړه. وروسته د ډوډۍ تر خوړلو یو ځای کښېنستل او د جهاد او مجاهدینو په هکله په مفصل ډول تبادل افکار وکړل. عایشې په ناببره توګه موضوع بدله کړه او وویل: حسنه، څو ورځې کېږي چې زه د یوې موضوع په باره کې فکر کوم، مګر ته په دومره اندازه مصروف یې چې په وخت مې نه دی پیدا کړی چې هغه ستا سره مطرح کړم. حسن: دا څه موضوع ده چې ته یې په دومره فکر کې اچولې؟ عایشه: اول قول وکړه چې منې به یې. حسن یوه ترخه خندا وکړه او وویل: عایشې، ته زما خور یې او زه بې له تا څخه بل دولت په دنیا کې نه لرم. ستا خبره چې ونه منم، نو د چا خبره به ومنم؟ عایشې: نو باید واده وکړو. حسن په مړاوې صحرا وویل: واده؟ ګرانې خور، ما خپل ژوند د خدای په لاره کې وقف کړی دی. چې عایشې خبره پرې کړه او وویل: پوهېږم، حاجت و تفصیل ته نسته. زبیر او ټول مجاهدین هم د خدای د لارې سپاهیان دي. آیا هغوی ودونه نه دي کړي؟ حسن: لیکن عایشه: نه ورور، لیکن مه کوه. په اوسني حالاتو کې چې جاري دي، د لیلا د ساتنې مکلفیت هم زموږ پر اوږو دی. لیلا د دوی له منځه ولاړه سوه او د څنګ طاق ته لاړه. زبیر تر شونډو لاندې وخندل. حسن په یوه ژور فکر کې ډوب سو. رښتیا وایه، له لیلا په حصه کې هم مکلفیت لري. احساس یې کړ چې په لیلا هم د اګنان دی او دا هم د لیلا څخه تر اوسه بده نه ولیدلې. ولې د ده زړه بل ځای و. یوه شېبه یې فکر د فرانزا و طرف ته لاړی. له خپل ځانه سره یې فکر وکړ: آیا د فرانزا د نامه په یادولو سره به چې زما په زړه کې کوم شور پیدا کیږي، محبت دی که همدردي؟ هغه حاضره ده چې زما لپاره خپل دین او مذهب قربان کړي او مسلمانه سي. عایشه: څه فکر کوې وروره؟ حسن: هیڅ نه خوري، زه چې له ابن غازي څخه راوګرځم ستا سره به په دې باره کې مجلس وکړم. زما په نظر زه باید اوس یو څه استراحت وکړم، ځکه د سهار د لمانځه تر ادا کېدو وروسته د خپل ټاکل شوي منزل په لور روانېږم. لیلا هم د حسن دغه خبرې واورېدلې. دا پوهېدلی چې ولې حسن په دغه معامله کې په شک کې دی. حسن په خپل ژوند باور نه درلودی، لیکن لیلا ته دغه خبرې اهمیت نه درلودی. مهمه دا وه چې وروسته د حسن تر شهادت د مجاهد او یا د شهید کونډه وپېژندل سي او دې په دغه نوم ویاړ کوه. مرګ انسانان یو له بل څخه جلا کولی سي، ولې مینه نه سي جلا کولی. حسن که د دې سره واده ونه کړي، بیا هم دی د هغې د وطن د ازادۍ د لارې د یوه قهرمان په توګه دوست درلودی. سهار وختي حسن د لمانځه تر ادا کولو وروسته حرکت ته اماده و. د لیلا هم د نورو په څېر په سترګو کې اوښکې ولاړې وې او د دروازې په چارچوب کې ولاړه وه. حسن ورته وویل: له ما څخه مه خفه کېږه، زه مجبور یم. لیلا: زه هېڅکله ستا څخه نه یم خفه، ته یو برجسته زرګوار مجاهد یې، زه ستا په نوم فخر کوم. ته هېڅکله زما په فکر کې مه کېږه. هغه څه چې د خدای امر دی د هغه په سرته رسولو کې
زیار وباسه. د لیلا په خبرو د حسن زړه په تپېدلو شروع وکړه. ورته یې وویل لیلا زه په یوه وظیفه پسې ځم چې د معظم رهبر لخوا ماته راسپارل سوې ده. خدای ښه پوهېږي چې بیرته ژوندی راسم که نه. لیلا خدای دې تا ژوندی ولري، انشاءالله خامخا به کامیاب راځې. لیلا دا وویل او د حویلۍ په طرف لاړم. حسن په یوه تازه کشمکش کې ګیر سو. د خپلې خور او زبیر سره یې هم خدای پاماني وکړه. د حویلۍ تر دروازې ووتی او د خپل ټاکلي هدف په لور. شپږم فصل. د خپرونې درنو او قدرمن اوریدونکو، پوره 15 کاله یو محدود شمېر مؤمن مجاهدین د عمر مختار تر قیادت لاندې د ایټالوي یرغلګرو ورانوونکي سیلاب په وړاندې ودرېدل او په کلکه میړانه یې د دغو صلیبي وحشان مقابله وکړه. یو خواته د اسلام قسم خوړونکي صلیبي وحشان او بل طرف ته د لوی خدای جل جلاله د دین د لوړاوي لپاره مؤمن مجاهدین. او فرق په دې کې و چې صلیبیانو ته هرې خوا مرستې را روانې وې، ولې د مجاهدینو څخه خپل مسلمان ورونو هم لاس اخیستی و. له همدې جهته یې ورځ له ورځې شمېر په کمېدو و، تر دې چې په 1941 عیسوي کال کې شروع سو. ایټالوي حاکمیانو د طرابلس په خلکو هیڅ اعتماد نه درلودی. ایټالوي حاکمانو سید ادریس په مصر کې اقامت غوره کړی و. په طرابلس کې یوازې د جبل خضر زمریان د یرغلګر دښمن په مقابل کې د خپل دین او وطن د ازادۍ لپاره په جنګ وو. د طرابلس زمریان د عمر مختار تر قیادت لاندې د خپلو چریکي عملیاتو ته ادامه ورکوله چې تر اوسه یې د ډیرو صلیبي ایټالوي یرغلګرو ککرۍ په خاورو کې رغړولې وې. یوازې له ساحلي مناطقو ما سوا نور هر ځای مجاهدینو ته له درنه وه او ایټالویان په هر ځای کې له ویرې سره مخ وو. لاکن د مؤمنو مجاهدینو شمېر هم ورځ له ورځې مخ په کمېدو و. په هره غذا کې د طرابلس د زمریانو څخه یو څه په شهادت رسېدل او ځای خالي پاتې کېدی. د دې علت هم واضح و، لوږه، فقر، غربت، قحطي او د ممالکو عدم همدردي، همکاري، اولاد د دشمن سره د دوی یو قسم مرسته او له ټولو څخه مهمه د جنگي وسایلو کمبود په داس حال کې چې دشمن د وخت له شو او مډرنو وسلو سره برخودار وو. د دې څخه علاوه په جنگي تاکتیکونو کې هم ډیر زیات بدلون راوستی وو. کټ مټ همدغه حالت روانو لکه نن چې د حماس د مجاهدینو سره روان دی. د حماس مجاهدین حتی په ډبرو په لرګیو جنګیږي، خو په مقابل کې اسرائیل د نړۍ په هر ټکنالوژي سمبال دی. داسې نه ده چې مسلمانان په هر ځای کې دومره خوار دي، نه، مسلمانان هم ټکنالوژي او هر رنګ وسله لري، خو د ایمان خلاص دي، ایمان نه لري. ځکه ټولې دنیا شاور ګرځولې ده. حماس یوازې د یهودو او امریکا په مقابل کې پرېږدي چې تر خپله وسه پرې هادي جنګیږي او تر ډېره حده پرې بریا هم خپله کړې ده. حسن هم د لیلا سره واده کړی و او د سلمان په نامه د یوه زوی پلار و. د سلمان له زېږېدو څخه وروسته د حسن جهادي مصروفیات دومره زیات سوي وو چې ډېر لږ یې وکولی سوی د خپل زوی او کورنۍ سره وویني او لیلا د کوچني سلمان سره خپل د ژوند خوږې شپې تېرولې. پرنځا هم له حسن سره په ارتباط کې وه. حسن له خپل واده څخه ودې ته اطلاع ورکړې وه، لاکن هیڅ ډول منفي یا بد عکس العمل یې پرنځا څخه ونه لدی. پرنځا و حسن ته ویلي وه محبت یې به اختیاري جذبه نه ده، دا د زړه کار دی. انسان نسي کولی هغه د خپل مرام په لوري را وګرځوي. که تا بیا له لیلا څخه له بل هر چا سره واده کړی وی، زما دپاره یې فرق نه درلودی. د پرنځا او حسن ټاکل سوی ځای د مهمو اخبارونو او اطلاعاتو شاهد و چې د ایټالوي یرغلګرو د حملو په باره کې و. ډېر مهم اطلاعات حسن ته ورکړي وو چې د هغه په اساس مجاهدین توانېدلي وو چې څو وارې ایټالوي صلیبي عسکرو ته د خجالت څخه ډکه ماتې ورکړي. له جغبوب څخه تر بنغازي پورې ټوله ریګي منطقه د صلیبیانو په واک کې راغلې وه، ولې ټوله کوهستاني او غرنۍ منطقه د مجاهدینو په واک کې وه چې له هغه ځای څخه خپلو چریکي عملیاتو ته ادامه ورکول او ځاني او مالي تاوانونه ایټالوي صلیبي عسکرو ته ور اړول. په همدې وختونو کې یوه ورځ حسن ته خبر ورسېدی چې ایټالوي عسکر ډیپو ته زیاتې وسلې له روم څخه رارسېدل دي او ځای په ځای سوي دي. دا خبر د یوه طرابلس صاحب منصب اسحاق بن حریر له خولې حسن ته رسېدلی وه. حسن د همدې ورځې په ماښام په ډېر بې قرارۍ د پرنځا انتظار کوي تر څو کافي معلومات ورځنې ترلاسه کړي، ځکه د نوو وسلو راتګ د یوې سراسري حملې واضح اشاره وه. تیاره ورو ورو زیاتېدله، لیکن د پرنځا هېڅ اثر نه معلومېدی. حسن په مایوسي غوښته بیرته خپلې قرارګاه ته ولاړ شي. په همدې وخت کې د آس د نعلونو غږ واورېدی چې په ډېر تلوار د ټاکل سوي ځای په لور را روان و. حسن د خطر احساس وکړ، خپل ماشین یې د پیر لپاره آماده کړ او خپله تر یوې ډبرې لاندې مترسید او د آس د سپاره څارنه یې شروع کړه. له خپله ځانه سره یې وویل پرنځا چې هر وخت راتلل خپل آس یې هلته لرې تر درختو لاندې تړئ. دغه سپور څوک دی چې خاص دې خواته را روان دی. یوه شېبه وروسته د خپلې وسلې میل کښته کړئ، ځکه وپوهېدی پرنځا ده چې په سوځلي ساه د ده طرف ته را روانه ده. پرنځا کښته کېدو سره خپل لاس د حسن پر اوزه کښېښود، کرار او په سوځلي ساه یې وپوښتل. د طرابلس مریان داستان درنو او قدرمن اورېدونکو، دا چې څه یې وپوښتل دا به په راتلونکي خپرونې کې واورئ انشاءالله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو. تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم.